ما از امارت اسلامی زیاد خوش هستیم. خیلی تشکر خانهشان آباد که ما خیلی همکاری کردن از کماندانی و از آمری حوزه 8 و از کلشان خوشحال هستیم. دین ساعت‌های 1:10 یک و 20 دقیقه بودن از ساحه مربوطات لادرک گم شده بود. امروز الحمدلله توسط امارت اسلامی پیدا شدن. کوم ماشوم الیاس په نامه چې دی د پلار نوم یې عبادالله دی، پرون د سې شنبې په ورځ د غلو او اختطافچیانو تښتولی و د اتمې حوزې مربوطه ساحې څخه پرون پر 1:30 بجې باندې. نن الحمدلله پر 11 بجې باندې برته د قطعې خاص او د قمندانۍ د مجاهدینو په همکارۍ باندې پیدا سو او اختطافچیان تقریبا 6 کسان مشکوک کسان نیول سوي دي چې په 6 کسانو کې 3 کسان مجرمین وختل او 3 کسان نور مشکوک کسان و هغه برته خوشي سوله. نو مجرمین به انشاءالله خپل په سزا ورسیږي او ماشوم به خپل پلار ته تسلیم سي. موږ الحمدلله ټول ولس د ډاډ ورکوو چې هر څوک د شرعي امارت په مقابل کې کومه ستونزه جوړوي هغه به ژر تر ژره نیول کېږي او د شریعت منګولو ته به سپارل کېږي.